په خېبر پښتونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وايي دا وخت په ګرد صوبه کې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د 12 بیماریو ویکسین ورکول کیږي، په کوم کې پولیو، شرې، میادي تبه، زیړې، پوخله او د خناق ترڅنګ ځینې نورې بیمارۍ شامل دي. مونږ ته ټولو کې غټ چیلنج دا دی چې مونږ سره ټیکې ګورنمنت مفت چې دی نو ورکړي دي هسپتالونو کې پراته دي، ویکسینیټر شته. هغه ویکسینیټرز ایون کلو ته ځي په میاشت کې یو چکر لګي او هغه ماشومان ته ټیکې لګي، خو والدینو ته دا درخواست چې دوی د ماشومان یا هسپتال ته یا چې کله کلي ته درشي نو چې هغې حجرې ته د ویکسینیټر څخه راولي. خېبر پښتونخوا کې د صحت محکمه وايي دا وخت ټول صوبه کې 88% ماشومانو ته د ای پی آی پروګرام لاندې د 12 بیماریو حفاظتی ویکسین ورکول کیږي. په پاکستان او بیا په ځانګړي توګه خېبر پښتونخوا کې کارپوهان وايي ډیر خلک د ویکسینو د اهمیت په اړه بې خبره دي. د پاکستان د وزیر اعظم د پاره د پولیو مخنیوي پروګرام فوکل پرسن عایشه رضا فاروق په وروستیو کې ویلو په روان کال سپتمبر میاشت کې چې کوم پولیو ضد کمپاین شوی هغې کې د 1 میلیون نه زیات ماشومان د ویکسینو محرومه پاتې شوي دي. یو انفیکټډ ماشوم جراثیم زده ماشوم یا غټ سړی پوره پیښور د پاره ډیر دی، ځکه ملټیپل ځایونو کې کینی، ملټیپل ځایونو کې هغه ناسته پاسته کوي، دغه تعلقات وي، دغه پاتې کېدل وي، یو ورځې دوه ورځې، نو که نن په مومندو کې پازیټیو راځي نو سبا په پیښور کې له 7 کیسونه تاسو سره راغلي. ډاکټران وايي په کومو سیمو کې چې د روټین حفاظتي ټیکو مهم کې ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي هلته کیسونه مخې ته نه راځي. چېرته چې کیسونه راشي د دې نه دا معلومیږي چې علاقه کې ماشومان د ویکسین نه محرومه پاتې دي. کم ځای کې چې هیومن کیس رالو نو هغه ځای کې کمپین هم کمزورې دی، کوالټي یې خرابه ده، او ورسره هغلته کې بیا روټین ایمونایزیشن چې کم ای پی آی سرویسز دي هغه هم کمزوري دي، ځکه تاسو بیا هیومن کیس شروع شي. خېبر پښتونخوا کې حکومتي او د صحت محکمې چارواکو څو وارې منلې ده چې د صوبې په ځینو سیمو کې روانه ناامني او انکاري والدین او د دروغو ډیټا ماشومانو ته حفاظتي ویکسین ورکولو کې لوی خنډ دی، خو حکومت دغه مسلې د منځه وړلو لپاره په مختلفو تګلارو کار کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.